در حالی که نجیب الله اکبر دو پا و یک دست خود را در مقابله با نیروهای سرحدی پاکستان از دست داده است، همکنون از 5 سال بدینسو به دلیل عدم توجه به دعوای یک نمره زمینش شب و روز را در مسافرت و دور از خانواده خود در کابل به سر میبرد. دلتا یا پدری جایداد می په قسمت بی خوشحال خان مینه کې په مساحت د 980 متره مربع مځکه په اویاوم کال کې موږ دا مځکه استملاک کړله چې په دا کې دوه رهایشي نمرې راغلې او دوه نیمې بسوې په سره کې تللې ده چې رهایشي نمرو راسته نمره کې یوه نیمه بسوه جومات و درې بسوې مای قولي مځکه ورغلې ده چې پلار مې هغه جومات ته وقف کړې ده. هغه نمره قیمت هم تحویل کړی ده، سند ملکیت مې اخیستی ده. په یو اویاوم کال کې یو بدبخته شخص چې محمد نجیب ولد سلیمان شاه د ولایت پنجشیر ده او د خلاف د قانون اساسي 3 وظیفې لري، دغه شخص دغه نمره غصب کړې ده. په 83 کال کې معیوبه شوی نه وم چې تصویب د شورای عالی در انشا د سترې محکمې په دوسیه کې وایي تاسې اوس خپله وګورئ موجود ده. حکم د ښاروال په 83 کال کې موجود ده چې زمین از تصرف ملایمام کشیده شوه. مګر چون دلته قوای اجرایه نن سبا موږ ګورو چې ټول په اداري فساد کې بوخت دي. ایمانه یې په هغه وخت کې عامر د اوزې 2 لکه روپۍ د په خاطر د تخلیه د نمره 2 لکه روپۍ غوښتنه وکړه. آقای اکبر میگوید صدها مرتبه تا منزل 4 استر محکمه بالا و پایین شده است و تا کنون 4 بار محکمه فیصله کرده که مالکیتش برایش داده شود، اما این فیصله عملی نشده و مشکلات وی پا بر جا باقی مانده. دیوان حقوق عامه په 4م چات کې ده. زه د سترې محکمې 4م چات ده، یعنی په هفته کې یا وارې 2 وارې زه خامخا جیږم ټیټېږم. دا ما دپاره ډېره مشکله ده. او میگوید مدت 5 سال می شود که از وطن آباییش خوست دور و در مسافرت به سر می برد و سالهای دیگر را نیز سپری خواهد کرد تا نمره زمین را که در منطقه خوشحالخانه کابل بوده و حق وی است به دست آورد. د 15 کاله زه مجبور شوم، ولې د 2 ورونو وکالت ما په غاړه ده. زه په دا دعوا کې درگیر شوم. یو اختر بل اختر زه کور ته تللی یم، نوروز ته تللی یم، مګر ما دغه مشکلات ته چون ژوند مې په همدغه مبارزه کې تیر شوی ده، د نیم بدن مې د وطن ټول خلکو ته پاته شته چې د وطن مې قربان کړی ده او د نیم بدن به زه د دغه کورنۍ په خاطر قربانوم تر څو چې زه دغه خپل پدری جایداد بیا دا داسې جایداد ده چې پلار په 48 کال کې د ظاهرشاه په نظام کې د اردو نه تقاعد واخیستو. کوم رئیس خی چې په قطعه کې ساتله و هغه خرڅ کو په شرعي قواله 10 نیم جرق منځکه د وزیر فاروق جان نه واخیسته چې په 90 کال کې هلته نقشه د ښاروالۍ راغله، ماستر پلان نقشه شوه. یو اتل خو په کابل کې په خپل حق پسې ګرځېدونکی یو ستړی کس ښاغلي نجیب الله اکبر په خپلې مېړانې څو مډالونه اخیستي دي. هغه د خپلې وظیفې په وخت کې چې د پاکستان سره په سرحدي پوسته کې د یوه کنډک قوماندان و څو ستاینلیکونه اخیستي دي، خو نوموړی نن ورځ په کابل کې سرګردانه ګرځي تر څو د پلار څخه ورته پاتې شوی جایداد د ده لاسته ورشي. خو د 15 کلونو رئیس سرګردانه په 2 پښو مایوبه د یوه لاس څخه پرته په بېلابېلو ادارو ګرځي تر څو دا نومره ځمکه د ده په حق کې ورکړل شي. خو نوموړی وایي په دې برخه کې ورته هیڅ پاملرنه نه کیږي او عدالت نه پلی کیږي. نوموړی راغلی په یوه خیمه کې ژوند کوي تر څو دا غوښتنې جدي ونیول شي او بالاخره حق حقدار ته ورسیږي.